ښه راغلاست درنو دوستانو، زه پټان افغان یم او تاسو د پښتو کمپیوټري زده کړو خپرونه وینئ. درنو دوستانو، د بلاګر د کورس په سلسله کې نن په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کولی شو په خپل بلاګ کې نورې ایمیل آیډیان یا نور ملګري هم اډمین کړو، تر څو زموږ دغه بلاګ په څو نفرو موږ وچلو، یعنې هر څوک وغواړي په هغې کې لیکنه وکړي نو هغه ته موږ اجازت ورکړو د یو لیکوال په صفت یا د یو اډمین په صفت چې هغه په دغه بلاګ کې لیکنې وکړي او لیکنې خپلې شیر کړي. نو د دې دپاره راځو خپل بلاګ اوپن کوو. په بلاګ کې راځو سیټینګ ته او په سیټینګ کې تاسې به ښکته دلته راشئ پرمیشن دی، تاسې ګورئ پرمیشن یا اجازت. په دې کې د بلاګ لیکوال چې دی یو نفر دی اډمین، چې هغه په خپله یې غواړم یو بل آی ډي مې هم دلته اضافه کړمه تر څو له هغې آی ډي نه هم زه وکولی شم په دې دغې کې استفاده وکړم. نو راځم خپل آی ډي دلته لیکم، دلته به خپل آی ډي ولیکئ او د هغې نه وروسته به دلته انوایټ کړئ. کله چې تاسې دا انوایټ کړه ستاسې دا انویټیشن چې دی همدغه ایمیل آی ډي ته ځي. زه ځم خپله هماغه ایمیل آی ډي اوپن کوم، دا ساین اوټ کوم دې ځای نه، راځم دلته جیمیل اوپن کوم. ښه، هغه آی ډي زما دلته دا آی ډي ده. اوس د پاسورډ لیکم. ښه، وروسته له دې چې تاسې خپل ایمیل ادرس اوپن کړئ په انباکس باندې که تاسې کلیک وکړئ تاسې وګورئ تاسو ته نوی میسج به د بل ایمیل د لارې چې کوم یو بلاګ ستاسې دی یا هم څوک چا تاسې انوایټ کړي یاست یا تاسو څوک انوایټ کړی د بلاګر د طرفه د همغه ایمیل نه به تاسې ته ایمیل راغلی وي. تاسې ګورئ دلته یو هاف بین انوایټډ ټو کنټریبیوټ ټو پښتو لیکنې، نو دغه انویټیشن راغلی دی. راځم دلته ایکسپټ کوم، ایکسپټ انویټیشن. کله چې تاسې دا ایکسپټ کړئ نو له دې نه وروسته بیا تاسې کولی شئ چې په نوموړي بلاګ کې خپلې لیکنې خپرې کړئ او د هغې نه استفاده وکړئ. اوس که زه چېرته راشم ساین ان شم ورته همدې بلاګ ته، ښه ایکسپټ انویټیشن شو. تاسې به اوس وګورئ که زه شی نوی شیر کړم، مخکینی آی ډي زما پټان افغان و، اوس که چېرته یو بل څه شیر کوم نو هغه به پښتو ته پاملرنه یا زما د دې نوي ایمیل په نوم باندې شیر کېږي. زه راځم خپل دغه اوپن کوم. یو موضوع راخلم تیاره چې د ویب سایټ نه خپل دغه راخلم. د بیلګې په طور دا شعر راخلم، هلته یې شیر کوم. اوس که چېرته زه راشم دا نوی پوسټ وکړم او د هغې نه وروسته دلته لیبل مثال ورکړم، هر شی لیبل چې تاسې لګوئ یا ټیکس دلته به ورکړئ. د دې نه وروسته دلته عنوان ورکړئ. اوس که چېرته زه دا پبلش کړم
نو تاسې ګورئ دلته چې هغه ما کله پبلش کړ نو زما دا ایمیل چې دی بیل دی او دا بیل دی، دا هغه اډمین دی او دا چې اوتور شو یا لیکوال. د دې نه وروسته تاسې کولی شئ له سیټنګ نه ځان ته دغه مینیج کړئ او هر څه یا بیرته هم که غوښته بلاک پرېږدئ نو دې سلسلې نه تاسو کولی شئ په دې شکل باندې یو شخص له ځان سره اډمین کړئ او تر څو هغه ستاسې په بلاک باندې لیکنې خپرېږي.